ځکه دا بانګ ډېر زیات ثواب لري، ډېر زیات لوی ثواب لري دا اذانو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې 12 کاله اذان وکړو، اذان 12 کاله وکړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وجبت له الجنه، الله تبارک وتعالی د دې انسان د پاره جنت واجب کو. دا نه وي چې جنت ته بځي، نه نه، الله ولا جنت واجب کړی دی، دی به جنت ته ځي خامخا. دا کوم انسان چې چا 12 کاله اذان وکړو. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای څوک چې اذان کوي کنا په میدان محشر کې به دنګ غړی والا وي. دنګ غړی والا، دنګ غړی والا مطلب سره سرلوړې به ګرځي په میدان محشر کې په خلکو کې. خلک وایي کنا خسکه غړی وړي، اوچته غړی وړي، اوچته سترګې ګرځي. نو کوم انسان چې په دنیا کې اذان کو د پاره د مانځو، په میدان محشر کې به حسکه غړی ګرځي، د سترګې وخته نه وي. دومره زیات لوی ثواب لري. بل روایت کې راځي، حدیث مبارک کې راځي، صحابه کرام فرمایي موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې د خوش کې نه د اذان आवाज راغی، د خوش بیان نه د سره راغی، د اذان आवाज راغی، هغه سړي ویل وی الله اکبر الله اکبر، د اذان आवाज راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل علی الفطرت، د فطرت باندې دی، د الله لوی بیان د فطرت باندې دی. بیا چې کله غوول وی اشهد الله اله الا الله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خرج من النار، د دور نوت، د دور نه. صحابه کرام فرمایي وی خوش بیابانو مونږ په هغې اواز په طرف باندې منډه کړه چې دا سړی دې څوک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خرج من النار، دی د جهنم نه ووت، د اور نه خلاص شو. دا خو جنتي دی چې مونږ وینو که نه، چې نبی علیہ السلام چا دپاره دا ووایي که نه چې دا سړی د جهنم نه خلاص شو، نو پای کې څه شک شته؟ نه، دا سړی جنتي دی که نه. نو صحابه کرام فرمایي موږ د هغې بیابان کې منډې کړې، د کم طرف نه چې د اذان اواز راته موږ په هغې طرف منډې کړې چې دا سړی وینو، دا خو جنتي سړی دی چې په دنیا کې وینو که نه. صحابه کرام فرمایي چې هلته ورسېدو، دا یو شپنکی و، ځان له بیزي سره ولې د مانځه ټایم و، اذان یې وکړو په مانځه ودرېدو، دا یو شپنکی و. معلومه د دې نه دا شو حدیث مبارک نه چې کو په خوشي بیابان کې یوازې په پټي کې په پولی او مونځ کوي هم اذان وکړه، اذان وکړه، ځان یوازې چرته بالکل یوازې او دست یې وکړو، اذان وکړو، ځان له په مانځه باندې ودرېږي. د حدیث مبارک نه دا معلومه شو اذان څومره ثواب لري، دومره لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي وی د اذان د اواز چې در کم ځای پورې رسی، د کم ځای پورې ستا د اذان د اواز رسی، دا څومره څیزونه چې دا به ټول ستا د پاره په میدان محشر کې د الله په دربار کې ګواهي کوي. الله دا هغه انسان دی چې ستا د وحدانیت چغې والي وي الله اکبر الله اکبر. الله دا هغه انسان دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت چغې ویلي وي. الله دا هغه انسان دی چې د اواز کړو حي علی الصلاة، راشئ مانځه ته، حي علی الفلاح، راشئ کامیابۍ ته. دا هغه انسان دی. دا ګټي، دا لوټي، دا بوټي، دا انسانان، دا فریان، دا تمام تر تمام با په میدان محشر کې د دې انسان په حق کې ګواهي کوي. څومره لوی ثواب لري اذان. خو مصیبت دا دی چې زمونږ خلکو ته په اذان باندې څه ښکاري، ځان بد ورته ښکاري. دوه خبرې دي زمونږ په خلکو کې، څو خبرې دي؟ دوه خبرې دي. یا خو ورته اذان ولې نه کوي د دوو وجو نه، یا خو د دې وجې نه اذان نه کوي چې ورځي ورله نه. دا مصیبت. د سړي به 50-60 کاله به وشي، ګیره به سپینه شي، او د جومات کې 5 ټایمه د اواز کېږي، دا چغې وهلی کېږي، خو دله اذان نه دی یاد کړی. یا خو اذان د دې وجې نه کوي چې ورځي ورله نه، او یا د دې وجې نه کوي چې ځان ورته بدي ښکاري، ځان ورته پې شرمېږي. عزت من سړی یم، زه به بانګ واما، بانګ خو چېرته د امیر صاحب او د ملا صاحب کار دی. او که دا دې ورته وي چې په جنازه کې چغې وایي چې صفونه سیده کوي، نه دی به چغې وایي چې ولې خلک خو مې ویني که نه، په جنازه کې به چغې وایي لکه صفونه سیده کوي، لکه صفونو ته راځئ،
په سیاسي جلسو کې به چغې وي، په یو پسې خبرې بل پسې خبرې به کوي، په هغې ورته ځان بد نه ښکاري او په اذان به ورته ځان بد ښکاري. بس موږ به لنډه دا ووایو چې دا الله د ده په قسمت کې لیکلی نه دی. دی خو ما ته به ځان بد ښکاري که نه، ده ته به ځان بد نه ښکاري، خو الله د دې ثواب نه دی محروم ساتي. ځکه دا ثواب الله په ده باندې سود نشي، ځکه دی داسې دی. نو یو خو دا چې اذان نه دی، کوشش کوئ چې زه اذان وکړم. هر انسان دا کوشش کوي چې زه څه وکړم؟ اذان وکړم. ډېر زیات لوی ثواب لري. ښه چې کله اذان کېږي اذان کېږي نو بار مونږ او تاسو چې د اذان اواز اورو، مونږ له څه پکار دي؟ مونږ له څه پکار دي؟ په مونږ باندې د اذان جواب ورکول دي. د اذان جواب حدیث مبارک کې راځي، د بخاری شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، دا ټول دا حدیث راوړی دی. حدیث مبارک کې راځي عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي، وی اذا قال المؤذن الله اکبر الله اکبر فقال احدكم الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې مؤذن الله اکبر الله اکبر وایي نو تاسو هم الله اکبر وایي. چې کله مؤذن وایي اشهد ان لا اله الا الله نو تاسو هم وایي. چې کله هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله تاسو هم داسې الفاظ وایي. یعنی مؤذن چې کوم الفاظ وایي کنه او هغه ختم کړي نو دغه الفاظ پسې تاسو هم وایي. ها چې کله مؤذن وایي حي علی الصلاه نو زه ته به د هغې په جواب کې څه وایو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. چې کله مؤذن وایي حي علی الفلاح نو بیا به په جواب کې څه وایي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نور چې مؤذن کم الفاظ وایي نو په جواب کې به ته هغه الفاظ وایي. خو چې کله هغه حي علی الصلاه وایي نو څه وایي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. او چې کله حي علی الفلاح وایي نو په جواب کې موږ څه وایو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا الفاظ چې چا د زړه نه وویل کنه نو دخل الجنه، د جنت ته داخل شو. دا ګران کار دی، دا څومره آسان کار دی. مؤذن بانګ وی په جماعت کې، بیا به ته وایې چې کم اذان به زه جواب ورکوم. نو ستا په محله کې چې کم یو مسجد دی کې اذان کېږي د هغې جواب ورکوه. چې کوم یو درته نږدې مسجد دی هغې کې اذان کېږي د هغې جواب په کار خو دا چې سړی د هر اذان جواب ورکړي. کو د هر یو نشي ورکولی مصروف دی د دې خو ورکړه. نو د اذان جواب ورکول صرف جواب ورکول د ځان سره پټ ویل نو چې دا دی ورکو نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه. دا جواب ورکون کې الله چرته داخل کو؟ جنت ته داخل کو. دا جواب ورکول یوازې په نارینه ونه دي، دا ښځې هم کولی شي. زنانه دې هم د دې اذان څه ورکوي؟ ځکه حدیث مبارک کې مطلق راغلی دی، د نارینه او زنانه ذکر پکې. او د اذان زنانه ځکه نشي کولی چې هغې کې د اواز پرده ښکاره کېږي. د زنانه اواز خو ستر دی، پرده ده که نه. جواب خو یې ورکولی شي، جواب خو په پټه باندې دی، جواب په پټه باندې دی، په کور کې دی. نو چې جواب دی د اذان ورکو نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه، دا انسان چرته داخل شو؟ جنت ته داخل شو. نو د اذان جواب هم ورکول پکار دی. په اذان کې خبرې کول نه دی پکار، بلکې د اذان جواب ورکول پکار دی. چې کله اذان ختم شو بیا د اذان نه وروستو هغه دعا ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ویل دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من قال حين يسمع النداء، چا چې اذان ووریدو او د ویلو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. د اذان نه چې وروستو دا دعا چا وکړله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حلت له شفاعتي یوم القیامه، دا انسان په ورځ د قیامت زما د سفارش حقدار وګرځېدو. چا چې د اذان نه وروستو دا دعا وویله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د سفارش حقدار دی دا انسان په ورځ د قیامت، زه به ورله سفارش کوم دی انسان لره. دا دعا به هم ډېر کمو خلکو ته یادوي.
د اذان نه وروسته دا دعا کول، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل، په دې باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سپارش د انسان د پاره واجبي. نو فکر داره چې مونږ اذان وورو د هغې جواب ورکو، د جواب نه وروستو دغه دعا ووایو، دغه درود ووایو.